د دې نه پس دوست د پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ جرمني صدر ګران محترم کبیر ستوري ته بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ګران کبیر ستوري. د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو مشرانو، عزتمندو پښتنو ورونو، د کمونیزم او دیموکراسۍ په منځ کې جګړه هغه څه وو چې نړۍ په دوو برخو ویشلې وه او د قانون ویش یې راټینګ کړی و. په کمونیزم باندې د دیموکراسۍ د بري او د بلاکونو د ړنګېدو وروسته ویشل شوي قامونه بیرته سره یوځای کېږي. د نړۍ نوی نظم جوړیږي او نړۍ د اقتصادي مفاداتو په بنسټ په لویو او کوچنیو اتحادونو کې راغونډېږي. د بلې خوا تخنیکي وده په بیړه مخ په وړاندې روانه ده او کمپیوټري سیستمونه د نړۍ د مختلفو برخو ترمنځ واټنونه رالاندوي او نړیوال اقتصادي بازار په انټرنیټ یعنې د کمپیوټري سیستم له لارې وده کوي. د جغرافیایي پولو اهمیت کمیږي او قامي پولې راښکاره کیږي. د نړۍ د ودې په دې پړاو کې هیڅ یو قام په ځانګړې توګه د خپل مفاداتو دفاع، وده او پرمختګ کولی نشي. دا موږ پښتنو نه هم نوی سوچ او ان غواړي چې خپل سیاست د منطقي سویې ته اوچت کړو او د منطقي دا قانون سره چې شریک مفادات ورسره لرو ګډ کار وکړو. په اوسني وخت کې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان او د مرکزي اسیا ځینې نور هېوادونه ګډ اقتصادي مفادات لري. دا د وخت تقاضا ده چې دا څلور هېوادونه د اروپا د اتحاد په نمونه سره په یوه اقتصادي اتحاد کې راټول شي او د مرکزي اسیا د نورو هېوادونو لپاره چې ګډ مفادات ورسره لري دروازې واضح پرېږدي. د اروپا اتحاد هم لومړی د جرمني او فرانسې ترمنځ د اقتصادي مفادات په بنیاد جوړ شو او بیا وروسته پراخه شو. نن ورځ د اروپا پارلمان شته دی. د اروپایي اسعارو چې د ایرو په نامه یادېږي پرېکړه شوې. د ختیځې اروپا هېوادونه هم په اتحاد کې شاملېږي او د یوې اتحادي اروپا په لور روان دي. سره د دې چې مختلف قامونه دي او بیلې بیلې ژبې لري. په 1948 عیسوي کال کې د انګریزانو د وتلو او د پاکستان د اسلامي جمهوریت د جوړېدو وروسته کار خو دا وه چې افغانستان او پاکستان یو بل ته نږدې شوی وی چې نه یوازې په دواړو کې پښتانه اوسېدل بلکې دواړه اسلامي هېوادونه وو او ډېر نور شیان سره شریک وو. خو د افغانستان د دغه وخت واکمنو دا کار ونه کړ. خو سره د دې ټولو د پښتنو قومي وحدت د منځه تللی نه دی. دا ځکه چې پښتانه نړۍ په لرغونو قومونو کې شمېرل کېږي او لوړ کلتور لري چې پښتونولي نومېږي چې د جرګو یو بشپړ ولسولیز نظام دی چې د ژوند ټولې کشارې پرې حل کېدلی شي. پښتو نه یوازې زموږ ژبه ده بلکې د یو شمېر صفتونو لکه پت، ښېګړه، توره، مېړانه، ننګ، غیرت او داسې نورو مجموعه ده چې هر پښتني که موړ وي او که غریب وي لري. خوشحال خان بابا هم دا خبره تاییدوي چې وایي درست پښتون د قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او ښکار. همدا اوس چې موږ د خپل راتلونکي په هکله د
د جرګې دپاره راټول شوي یو د دې معنا لري چې پښتون قام ژوندی دی او د خپل راتلونکي په هکله فکر سوچ او فیصله کولی شي. زه د پښتنو راتلونکی په سیمه ییز اقتصادي اتحاد او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژوند په ټولو اړخونو کې په مختلفو بڼو کې په ګډ کار کې وینم. هیله ده چې د پښتنو د درده تاریخي قومي جرګه د دې چارو د سمبالښت دپاره یوه دایمي ولسي جرګه جوړه کړي. د خبرو د اورېدو څخه ډېره مننه.